علماء لیکي چې یو بزرګو هغه به ټوله شپه لګیا او الله 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 الله. نو یو شپه چې جذبه کې راغی نو وی الله زار وخت وایم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ ویلې چې زما بنده ز دایما چې زتا شپه ورځ یادوما نو ته هم کله وایا کنه چې ز دایما که تاسو خیالو کې ده مینه او ده عشق تقاضا ممدای. رحمان بابا وی ډیر مخونه د جفا د را سرګن کړه ډیر مخونه د جفا د را سرګن کړه لا بکل راخ کار کړه د وفا مخ ټول عمر د جفا مخ د را سرګن کړه نو د وفا مخ هم ور را سرګن کړه. زراغل یم پتا پس پدا مخ کتنوے ما بس کول پدا مخ. بیا قانون سدے د عشق قانون سدے دا خو مخ زما وتا وتا خدای حس کړو گنه هر یو اشنا ګوري دی اشنا مخ او زما مخ دې چې تا تاړو څخکاری نه کله د عشق قانون دا دی چې اشنا د اشنا مخ ګوري. نو بزرګ وای چې ډیر مخونه د جفا د را سرګن کړه لا بکل راخ کار کړه د وفا مخ. رحمان ستا په مخ دا وران دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ چستا مخ نہیں د دنیا مخ زبیا څه لکه یو صحابي چې وای اورېده چې حضور علیه السلام وفات شو ویل اما به چې ورته کتا زما محبوب وفات شو ویل وفات شو بس پټی کې سکار کولو کوداله وغرزولا او اسمان ته وکته وی چې اللهم اذهب بصري کایلا ارى بعد محمد احدا. خدایا ما په دواړو سترګوند کا چې زه د رسول الله نه رستو په بل څوک نه ګورم ما خدا سترګې د پاره غوښتې چې دې په ګورم نه چې دې نه زه د بل چا مخ څک. نو ذکر رحمان بابا وی رحمان ستا په مخ داوران دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ دنیا څه. نو بزرګ وی چې اے الله زار وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ ویلې چې زما بنده زه دایما. اوس دا کتا سو خیالو کوي ذوقي غدي سيزونه دي چې دا الله والو او د خدای منس کې یو خاص قسم ربطي او هغه داسې ربطي داسې ربط چې دې کرامن کاتبین ملائکو تم پته نه لګي چې د ده او د خدای منس کې څه ربط او میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر است. دا ملائکین پی پوئی او بیا په نیمه شپه کې حدیث کې راځي چې الله دوی سے شپه چې تیر شي او یوی سپاتش نو الله د دنیا اسمان تا ما یلیق بشانه تشریف راوړي
او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردې دي دا ټولې لرې کړي. پردې لرې شي نو الله आवाज کوي دغه وخت کې چې څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکړم. څوک شته؟ علماء لیکي چې یو بادشاہ یو بزرگ ته وی چې زه خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو. پیر صاحب ته ویلې چې خپل نیمه بادشاہي درکو. هغه ورته وی زنان ول نیمه بادشاہي تعالی درکوم. ته څنګه پیر او بزرگ؟ دا شکر دی چې پاکستانیان پیران هغه وخت کې نو. او ته څنګه پیر نیمه بادشاہي درکوم؟ او ضیاءالحق ته ګوره نه که پیران دي د خسیان کړه که مولیان دي د خسیان کړه. دا شکر دی چې دا هلته نو پیرو. هغه ورته نه علم نیمه بادشاہی نه علی نه وجه صدا. نو پیر ورته وی چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم. اے بادشاہ زما د بخت مخ دې د تور چتره غوندې تور شي که زما پزړه کې بستا د بادشاہي هوس وي زما د مخ تور شي که به مې پړه کې دا ګرځي چې دې مال نیمه بادشاہي راکړي. بادشاہ ورته وجه ووایا ولې نه علي؟ نو دی ورته وایي زانګه کې یافتم خبر از ملک نیم شب زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جونم خرم. اے بادشاہ غد نیم شپی پا بادشاہ چه ز خدای خبر کرے ما پا خدای قسم کستا د نیم ورز بادشاہی پا یور بشم والما. او د نیم شپی بادشاہی پیجا نہیں تاسی مونږ څه خبر یو د نیمې شپې بادشاہ نه مونږ ته څه پته. او د نیمې شپې بادشاہي چې چا پیژندلې ده د هغه نه تپوس کوه. زانګا کې یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جونم خرم. ا د نیمې شپې په بادشاہ چې خدای خبر کړی ما والله کستا د نیمې ورځې بادشاہي په یور بشم والما. و د نیمې شپې بادشاہي څه شی؟ و الله په نیمه شپه کې دا دنیا اسمان ته تشریف راوړي او په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې څه غواړي او ورکم. څوک شته چې زما د ملاقات شوق وي او زه ورسره وکړم. نو بادشاہ په دغه ټیم کې زما معشوقې سره ملاقات کیږي. نو په دغه مزه چې خدای خبر کړم والله کستا بادشاہي په یور بشم والما. و دا خو ذوقی سیزونه دي. عاشقانه ذوق ورته پکار ده. عاشقانه مزاج ورته پکار ده. مجنونانه مزاج ورته پکار ده. قیامت ورځ بی حشر نشر دے صاحب حساب دے و کتاب دے و غوبل دے او دا اللہ انوار تجلیات ہوئی. عاشق براوستیش چراوستیشی چی دا اللہ تجلیات تو گوری معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے
अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है। अल्लाह अनवार और तजलियात तम च मजनू गोरी वही बदाम लैला क्यामत ना क्यामत न सको जन्नत जन्नत न प्रेदा न दोज़ख का डर है न जन्नत की ख्वाहिश, वो जन्नत तो पहले अता कर चुके हैं। मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके हैं, जो देना था उनको अदा कर चुके हैं। जन्नत सके उसमें हो बदे लालच क्यों का ना जन्नत ते उपके हुरी दियो गिलमानान दियो उन्नी दियो वली दियो प्लाने दे आशिक मिजाज दानी राबिया बसरी खजा दा खजा जमुंगम खजी और पाकिस्तान खजी तपदीद चरगो मरज राश दी खुदा मुल्क पर शर्मुनो शर्म पाकिस्तान बेड़ा तबाह करा हया तीविस्ता गैरत तीविस्तो सड़ो नयाद बागड़ो दलगान जोड़ के अल्लाह दे अमान रहे शर्मी दिल राबिया बसरी खजा दा खजा नीमश पदा बार रहुआ चे बार रहुआ आसमान तगूरी चे अल्लाह कजदा तोलशपा अल्लाह अल्लाह पदे नियत को चित्तमाल जन्नत राका नो अल्लाह स्ताद पखपल जात कसमी चोस हुक्म कमा टोल मर्द जन्नत न महरूमा का कपदे नियत बा जदश पे लगिया है मां चे अल्लाह 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 चे तमाला जन्नत राके नुस्ताद पजात कसमी चे पमा टोल मर जन्नत हराम का माले मरा का आओ ए अल्लाह कजपदे नियत स्तानु मालम चे स्ताद दोजख न यरेगमा चे तब मां प दोजख के वाचे नु ब्याद स्ता पखपल जात कसमी चे मां अबदुल आबाद द पारा प दोजख के वाचा अबदुल आबाद ए अल्लाह स्तानुम न देल आलम चे जन्नत राका और नस्तानुम देल आलम चे द दोजख न में बचका कत्ते पोए जमा पजड़ो तालीमुम बिजाति सुदूरे और जमा पजड़ो पोए चे जस्तानुम देल आलम चे तजमाशे न तजमाशा करना उबकीदा से चल तजमाशा ना बुजुर्ग वही छे ए अल्लाह जा अल्लाह अल्लाह कोमो तायोर मुने चे जमा बंद सदाए नो आवाज वर्ता उशो चे गुफ्त अल्लाह तो लब्बैक मास्त गुफ्त अल्लाह तो लब्बैक मास्त विनियाजो शोरो दर्दत पैके मास्त गुफ्त अल्लाह तो लब्बैक मास्त विनियाजो शोरो दर्दत पैके मास्त ओ बुजुर्गान दास्ता अल्लाह लाच दी पजात में दे कसमिदा जमा लब्बैक दे चित्ता अल्लाह हुए नु जदर ता लब्बैक वेम चे वाया जमा बंदा जदर ता वलाड़े सवै
कि जमा तौफीक न वे स्ता जबे बा अल्लाह चरता वेले कजदर सरा न वे स्ता जबे बा अल्लाह चरता वेले पदे जमाना की चे अल्लाह नूम दे पे खुला राशि द खुदा करोड़ शुक्र बास मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखली दी चे वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तल्लाह मुझे खुदा लाएजाल की कसम एक बार अल्लाह कहना दोनों जहान की नियामतों से बेहतर है। यो जल चे अल्लाह हुए दाद द्वारो जहान उद नियामत उन्होंने बेहतर यो जल हां इसके एवज में जो कुछ मिलेगा तो मरने के बाद पता चलेगा कि एक बार अल्लाह कहने के एवज में मुझे क्या कुछ मिल गया। यह नाजीजान पदी जिबे आदत कई जिबे दाउजदा तबलीगी जुमात वाला चिदी दी उगो रही जमामीना दे डले सरा पटाप चिकम दागा दादा चिप तबलीग के द सड़ी हरकात सकनात दे मुसलमान दड़ूनु मालिक खुदा दे पागे खुदा खपुई तबलीग के ओगोरा जब कंट्रोल लासुना कंट्रोल खपे कंट्रोल दियो मुसलमान चे संग शिकल पकार दे वाहिदा डला पटोला दुनिया के दादा चे सोक वर्णना उजी तमाम हरकात सकनाते दियो मुसलमान पशा चारा तो हुई छे दलते यो पीर देवे द तबलीग वाला व खिलाफ मारे पीर मीर पजे प्रेदा पीरी मीरी किसी निश्ता दा टोल द जेबुनो गण का पांदी तबलीग वाला खिलाफ पीर या मुला पयो वजह के देश चिमुलात से कई दुआगा निकली खल को तो दवा की पमड़ी दवा के खुदा वे बखे कवे न बखे हो ओहे वही आओ दुकान है खुदा वो चले फलाने दा पीरानम दा करके मुलियानम दा कर तबलीग वाला चे दुआ कई नुदद शान और शौकत तो गोरा चे दे दा दुआ खुदा तप कम शिकल कई और मां तो गोरा और पीर से तो गोरा चे जदा दुआ पर कम शिकल जदा से कौन दुआ की अपनाने मर दे खुदा पाकि बस दस वही को ना पर खबर बान ना दुआ जो उसका अलग वड़ मड़े खुलगदा से उगदा दवा पे कम हो कस पेरा गुंदी दुआ हो गई गर्मी दा खुदा आते हुए बस जही वृक्ष मुंगा दस चल पीर दुआ हो गए खुदा और खैर पेख के अगला पे रवान दे खुदा ते कामयाब के प्लाने चल दे जाए तबलीग वाला चे दुआ कई दागद शान और शौकत ता गोरा चे दे खुदा ता मुतवज्जिह संगा दे और दे दा दुआ संगा ज दुआ कोम पे पैसो कदी नहीं राकड़ी वल्ला कदी मड़े मुबखनीशी और नत्ता गर्क तम गर्क की दुई दुआम बे पैसे कई दीनम दर तबे पैसे खई ब्रस्तन न वाड़ी बिस्तरा न वाड़ी कट न वाड़ी पुजे न वाड़ी तकलीफ न दर कई रोटा खपला खुरी पखई पखपला जामे पखपला विंजी नुदा द बरकत गुंडे च टोला बारम पता दा दुआ दर तकई खुदा मनीम ना नुआ चाहे खिलाफ जकदी चे आगा कार चे आगा पे पैसों कई दुई मुफ्त कई नु दागा दुकानदारी पे खराबी तासो पोई शुई पे ब्या दुई वो दिन खराब दिन चा खराब को पे पाकिस्तान के दीन
دین هغه چا خراب کو چې چا د ضیاء الحق د سود د زکات پیسې وخوړې. دین هغه چا خراب کو چې چا په 10 کاله کې اسلام په شرمولو او دوی داغه د بقا او د سالمیت لپاره دعاګانې کوي. دین خو دوی خراب. دین هغه چا نه دی خراب کړي چې څوک د دین لپاره پیدا مزلې کوي او در په در ګرځي. دین خو دوی راټینګ کړي. نو زما عزیزانو وخت درته چې اوزګار ملاویږي، نور ملک ټول لعنت شو، ملک د خدای قهر شو. حکومت وګوره د دوانو کپره پکې نشته، هغه به د حکومت پالیسی څه جوړوي، د ملک سالمیت به څنګه جوړوي، د ملک دپاره تجاویز به څنګه جوړوي، ملک به راټینګوي څنګه. والله که په یو علاقه کې یو بدماش حکومت نشي سمولی، یو بدماش نشي راټینګولی، د یو ډز علاج دا حکومت نشي کولی، د یو ډز ډجې بندي تراشه کلاشنکوپې چلی، یو غرار او ډرار دی، ډزې بندي یو ډز نشي بندولی. دوی به ټول ملک د خدای د سیلاب نه څنګه بچي. ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ولاړ دی. دوی لګیا دي د کرکټونو تماشې کوي. ملک تباہ کیږي. کراچۍ کې وګوره اور بل دی، په سند کې وګوره اور بل دی، صوبه سرحد کې وګوره د خلکو بچی لګیا دي په بمونو کباب کیږي لګیا دی. او دوی وایي د کرکټ ته ضیاء الحق وایي زه به هندوستان ته د کرکټ تماشې لګم. بیا په یو حکومت کې د کنجرتوب او د ډمتوب دومره اډې نه وې جوړې لکه د ده په حکومت کې چې جوړې شو. یو طرف ته وزیر اعظم اعلان کئی 20,000 स्कूल खोले जाएंगे और कॉलेज दे दिए जाएंगे और प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे. बल तरफ ته دی ویډیو گیم د کنجرتوب او د آرامتوب د اډو اجازت ورکړی دی. ورځي د مور خختک خرڅی ماشومان او ویډیو گیم د پاره روپۍ او پیسې راوړي او هغه تماشې پکې. بے غیرتو په دا حکومت شرمېدلو تاسو خدای تباه او برباد کا. شرم راځي مالا چې زه د کابینې د اجلاس خبره واورم. کابینه کې دا سرونه خو یې وګوراول. دې صوبه سرحد اسمبلی کې یو ممبر تجویز پیش کو چې دا ویډیو گیم سره ټول ماشومان تباه کیږي. د دې اسمبلی ټولو شرمېدلو ممبرانو په یو اواز دغه ممبر خلاف و. دا هغه ممبران دي چې تاسو پرون پاس کړي. تاسو څه خلک یې؟ قسم په خدای چې زما وس ورسي چې زه په تاسو بلډوزر یې وګرځوم چې غوښې په ځمکه پورې چیتې کړي. تاسو ونه کته پرون امان الله جدون روانو هزارې ته زه د بټګرام نه راتلم چې دا قوم ولا راوته او ډولکی دي صاحب او د مخې ټول ګډي او لیکلی دی بینر ہمارے محبوب رہنما ہمارے محبوب قائد امان اللہ خان جدون. تو امان اللہ خان جدون گورے اچھوک دے ورشی کنا لگا پتہ ہو لگا دا قوم اغیلم راوت کسوات کے فوٹو گورے دا قوم ورطانا استی کپ بنیر کے گورے دا قل لرے خودہم پا سیلابی ہوئے آرے ڈالے تمانیے دے کوچیانو سپیدے دا قوم آرے کٹے سارا روائی. تاسو به نور ذلیلیږئ. اخبار کې به یو شوشه خوشي کې مہنگائی اور نہیں آئے گی. مہنگائی نہیں 210 روپے بورا شو د وړو مہنگائی نہیں آئے گی. 75 روپے کلو کچالان شو مہنگائی اور نہیں آئے گی. دیتا د چا خیال نه د کابینې خیال څه ته دی و دوایان یې وګورئ چرته دی هیلث منسټر دوایان یې وګورئ په هفته کې 2 ځله ګراني د 10 روپو سے 85 روپو ته ورسېد.
هغه ورځ یو مزدور راغی، مزدور دی په دې بازار کې پیټي چلی، د لوري د کلمو ټي بي دا د 9 میاشتو علاج ورته ډاکټر لیکلی او د یوې میاشتې دارو یې د 400 روپو دي. ته وایه د پړي مزدور به 400 روپۍ کم ځای نه پیدا کړي؟ نو ملک په دې تباهی اخته دی، دوی سره د بنگلو غمونه دي. صاحب وزیر چې جوړ شي 1,00,000 لکه روپۍ د هغه په ډیکوریشن باندې لګي چې بنگله والا سیټ کوي چې دا مردار مخې به ورځي. اول خو ته د دوی د شکلونو طلب ښایسته سړي لکه ځای سجو شم لږ خپ خپ ښکاري، نو ته ماته وایې چې د پشکال چینډخله ته بنگله نمونو ته یې وګورئ، بوتاړونو ته یې وګورئ. دا زمونږ ملک دی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دنیا سم سیلاب اغستی ده. هر کله که د ورسک بندر باندې راوشلېدو او لو شوی، او یا د توربیلې بندر باندې وشلېدو لو شوی، خو نیتونه ټیک کوي. واحده ډله ګوره تبلیغي جماعت ته په دلی کې لاړم، د تبلیغ مرکز ته پروسه کال د مولانا الیاس رحمت الله علیه قبر ته ورغلم او د هندو په سینه باندې مې ولیده چې د یو الله نوم واحده ډله دا ده چې دا یو واحده ډله. روس کې د یو الله نوم چا اغستی دی او روسیان چا مسلمانان کړي دي؟ تاسو خو د روس تالي سټی لګیای. په امریکا کې د تبلیغ اجتماع او امریکنیان چا مسلمانان کړي دي؟ تاسو خو د امریکې تالي سټی، د امریکې خیرات خورو. چین کې چینیان چا مسلمانان کړي دي؟ تاسو خو د چین تالي سټی لګیای. نو واحد ډله دا ده. ما ته دې خدای توفیق راکړي او تاسو ته دې خدای توفیق درکړي. راتلونکي جمعې ته د باړې اجتماع ده. ما د باړې او د تیرا اپریدي ولیده، وای خال مې د کونډې په مخ ولید، جونه د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه. خال مې د کونډې په مخ ولید، جونه د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه. د باړې او د تیرا اپریدي مې ولیده چې بسترې په اوږه کړي دي او چلو سیروزو ته روان دي د دې ډلې په برکت باندې. نو وخت درته اوزګار وخت خرابوي. ما عزیزانو مرکز ته ځئ، مالت کې راټول شي او ډلې جوړې کوي او دا کوشش کوي چې مونږ به ګرځو په دې مالت کې به خدای نه چې څوک خپي هغه ور سره راضي کوو. د 1,40,000 پیغمبرانو مشن داو چې دا مرور خلق خدای سره راضي کوي، مرور خلق خدای سره راضي کوي. نو د دوی دغه مشن دی. پیروز خیلو ته تلم د دې اجتماع دی. عقل مې حیران شو، چلته مې ولید باړه کې چې کال په کال زه ګورم، عقل مې حیران شو. نو عزیزانو خدای دې توفیق راکړي. کوټې ته تلم، چمن یو ملا او دالک، بیا د دوی د کردار ته وګوره، د دوی د اخلاقو ته وګوره. بسترې والا خلک بار وغورځوي، دوی بستره په اوږه کې په شپه بل چرته روان شي. اوس مونږ غوندې خو داسې نه. زه یوه ورځې صدر کې د دوی د ډله کې ملګری شوم، مال چې زم ور سره ګشت کوم. خو چې ړومبي کور ته ورغلو، صدر کې یو قریشي صاحب به ورته خدای دې وبخي، ما ته وی چې یاره جیله غوندې ته خو را سره ملګری شوې، خو لږ حوصلې سره مال غم مه کوه. چې ړومبي کور ته ورغلو، دروازه م ورته وټکوله، پاس نه آواز وکړو چې کون ہے؟ وی زمونږ امیر صاحب ورته وی چې جی آپ ذرا نیچے تشریف لائیے، کوئی دوست آئے ہیں آپ کی دین کی بات کر. سړی راکوش چې راکوزیږي، اوس ښځې ته وایي چې کوئی داړیاں والے آئے سو ګیرو والا چې راغی داسې ودرېد. کې قریشي صاحب ورته وایي چې جی دا تبلیغ مرګري دي، او ورته وایي چې جاؤ جاؤ میں عیسائی ہوں، زه عیسائی ما انجه داړیاں اعلان دی په لوکانو تکلیف دین دی، ګیرې خوځوي او خلقو له تکلیف ورکوي. خو چې دا یې بس بالکل زما خود خراب شو، چې ترنګ شو په دې مخ مې ووالو، چې ومې والو ویاړی ته وغورځېد او پې د پاسه مې ټوپونه
बस खल कुरान अखलास को तबलीग वाला मगरब टोल दगश चराग माल कुलमे दर किशलो चराग मां ब्या च कुरैशी से तो जम दर सर ना 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 जम तो जुमात के केना मुंग बखलक रावलू ब्या बेचे दे दगल जमुंग दा नफ्स दे और दुई तो होता कंजले का पैगंबरी अखलाक चो सलाम उन पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की सलाम उन पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की सलाम उन पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी अब पैगंबरी खसलत हो करो और दी कंजली और बदल के बेकोला दुआ नुदा से अखलाक दे खुदा मुन के पैदा की वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।